ایا تا په خوب کې داسې څه لیدلي چې له خوبه د زړه په درزا راپاڅېدلی؟ کیدای شي دا د غم او خفګان نښه وي. راځئ نن یې تعبیر واورو. انسان کله ناکله داسې خوبونه ویني چې زړه پرې تنګېږي، د زړه درزا زیاتېږي او سهار د یوې غمجنې فضا احساس کوي. دا خوبونه عادي نه وي، دا د نفس احساساتو یا حتی د روح له ژورو نه یو پیغام وي. لومړۍ نښه: په خوب کې ژړل یا اوښکې تویول. که څوک په خوب کې ژاړي، دا اکثره وخت د زړه د خفګان یا د ژوند د فشارونو نښه وي. خو که ژړا خاموشه وي او بې صوته اوښکې تویېږي، دا ښیي چې ژر به راحت راشي. خو که غږیزه ژړا وي، نو دا د اندېښنې او غم نښه ده. دوهمه نښه: په خوب کې جنازه یا مړ سړی لیدل. که څوک په خوب کې مړ سړی ویني، دا ښیي چې زړه یې له یوې پټې ویرې سره ژوند کوي. خو که ځان مړ وویني، نو دا د ژوند د بدلون نښه ده، لکه د یوې درنې دورې ختمېدنه. په تیاره، طوفان یا وریځو ډک ځای کې تګ کول. دغه ډول خوبونه د داخلي خفګان څرګندونه کوي. که څوک ویني چې په تیاره کې ګرځېږي او لار نه پیدا کوي، دا ښیي چې په ژوند کې روحي ګډوډي او بې ثباتي ده. د اوبو ډوبېدل یا په سیند کې ډوبېدل. په خوب کې ډوبېدل ډیری وخت د فشار، غم او احساساتي بار نښه ده. دا ښیي چې انسان د ژوند د ستونزو تر بوج لاندې دی. خو که له اوبو ژغورل کېږي، نو دا د خلاصون او امید نښه ده. د ویرجنو جامو اغوستل یا تور رنګونه. که څوک تور کالي، خړ یا ویرجن لباسونه اغوندي، دا د خفګان، ماتې او احساساتي دروند حالت نښه ده. د خوږو خلکو د پرېښودو یا ورکېدو خوب. که څوک ویني چې مور، پلار یا مین خلک پرېږدي یا یې له لاسه ورکوي، دا د زړه د دنني درد نښه ده. دا ښیي چې انسان په خپل ژوند کې یوه عاطفي خلا احساسوي. په خوب کې بندي کېدل یا تړل کېدل. دغه خوبونه د ذهني فشار او د ازادۍ د کمښت نښه وي. دا ښیي چې څوک د ژوند له حالاتو نه ستړی شوی او د خلاصون غوښتونکی دی. په خوب کې د زړه درزا یا ویره احساسول. کله چې څوک ویریږي خو نه پوهېږي ولې، دا د روحي اضطراب او خفګان نښه ده. دا ښیي چې د ذهن دننه یو څه انسان آرام ته نه پرېږدي. پای: که ته هم دا ډول خوبونه ویني، نو پوه شه دا تصادفي نه دي. دا د روح پیغام دی چې غواړي درته ووایي ارام شه، فکر بدل کړه او د زړه دروازې پر رڼا پرانیزه. داسې نور حیرانوونکي د خوب تعبیرونه هره ورځ زموږ په چینل کې اورېدلی شئ. سبسکرایب وکړئ، لایک وکړئ او دا ویډیو له نورو سره شریکه کړئ.